د فرست ایئر هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن، صحت او جسمانی تعلیم، دا کتاب موږ شروع کړی و. ډیفینیشن موږ ویلی و. د دې کتاب اولنی چپټر کې به موږ 3 بیماریانې وایو. او کمې بیماریانې؟ هغه بیماریانې، کمې بیماریانې چې د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي، هغه ته ویل کېږي نان کمیونیکیبل ډیزیز، غیر متعدي امراض. چې بیماریانو 2 قسمونه دي. یو هغه بیماری ده چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته لګي، خورېږي، دغه ته ویل کېږي کمیونیکیبل ډیزیز، متعدي امراض. او دویم د بیماری هغه قسم دی چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته نه ترانسفر کېږي، نه لګي بل انسان ته، دغه ته ویل کېږي نان کمیونیکیبل ډیزیز، غیر متعدي امراض. نو په اولنی چپټر کې به موږ 3 هغه بیماریانې وایو چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي، نان کمیونیکیبل ډیزیز. په دغه بیماریانو کې یوه بیماری ده آستیوپوروسس، هډیوں کا بربراپن ورته په اردو کې وایي، مطلب د اډوکو کمزوري. دویمه بیماری به بیا موږ وایو هارت ډیزیزز، د زړه چې کومې بیماری دي. او دریم به موږ وایو ډایبیټیز، کوم ته چې شوګر ویل کېږي، ذیابیطس. د نن ورځې ټاپک زمونږ دی آستیوپوروسس، د هډوکو بیماری، د هډوکو کمزوري. ګوره زمونږ هډوکی چې دی دا د 2 غټو شیزونو نه جوړ دی. یو ته ویل کېږي کیلشیم، بل ته ویل کېږي ویټامین ډي. دا د 2 شیزونو نه مینلی جوړ دی، یو دی کیلشیم، یو دی ویټامین ډي. که چېرته زمونږ په هډوکي کې د دې کیلشیم او د دې ویټامین ډي مقدار برابري، نو زمونږ هډوکی به مضبوطي، زمونږ هډوکی به هیلتي، زمونږ هډوکی به سټرانګ، دې کې به څه کمزوري نه راځي. خو که چېرته زمونږ په هډوکي کې، زمونږ په وجود کې د کیلشیم کمی راتلو او د ویټامین ډي کمی راتلو، نو د دې ډایرک اثر به زمونږ په هډوکي باندې، زمونږ په بون باندې د ویټامین ډي او د کیلشیم د کمی په وجه باندې به زمونږ هډوکی کمزوری کېږي. او کله چې زمونږ هډوکی کمزوری شي، دا بیا فریکچر کېدلو ته، ماتېدلو ته اسان شي، یا بینډ کېدلو ته، راکږېدلو ته اسان شي. نو کله چې په هډوکي کې زمونږ مسله رااله، هډوکی کمزوری شو، د دې ډینسټي کمه شوله، په منځ کې دا تش شو، ډټ شانته کې شي، دې ته موږ وایو آستیوپوروسس. په اردو کې ورته وایو هډیوں کا بربراپن. مطلب ساده په پښتو کې ځان پوهه کا، کله چې زمونږ په وجود کې د کیلشیم او د ویټامین ډي کمی راشي، د دې اثر به زمونږ په هډوکي باندې، په بون باندې زمونږ هډوکی به کمزوری شي، بیا به دا ماتېدلو ته هم اسان شي او بینډ کېدلو ته هم اسان شي. نو چې کله د هډوکی کمزوری شو، دا په منځ کې ډټ شو، ډینسټي کمه شوله، دې ته ویلی کېږي آستیوپوروسس یا هډیوں کا بربراپن. اوس ګوره دا د څه د وجې کېږي؟ دا زمونږ هډوکی کمزوری کېږي د څه د وجې؟ د دې یو څو غټ وجوهات تاسو ته ما وویل، د کیلشیم او د ویټامین ډي د کمی د وجې زمونږ هډوکی کمزوری کېږي. خو د دې سره یو څو نور وجوهات هم کازز چې ورته موږ وایو. که چېرته هغه وجوهات منځته راځي، نو زمونږ هډوکی به کمزوری کېږي. په هغه کې اولنۍ وجه ده ایجنګ، کوم ته چې ویلی کېږي عمر. کله چې د انسان عمر سیوا کېږي، نو د دې هډوکی به کمزوری کېږي. او د انسان عمر چې څومره سیوا کېږي، هغومره د دې وجود هغه فنکشن هغه شانته کې کنټینیو نشي ساتلی. مطلب دا دی چې د ده وجود کې کمزوري راځي، بیا د وجود هغه شانته کې فنکشن نه وي، نو بیا د ده هډوکی هم ورو ورو کمزوری کېږي. هغه خلک چې د هغو عمرونه سیوا شوي دي، 50 60 70 80 سال ته عمرونه رسېدلي دي، نو د هغو هډوکي کمزوري شوي دي. تاسو ته ما ویل څنګه چې عمرونه سیوا کېږي، د هغه سره ټول وجود متاثره کېږي، نو هډوکي هم متاثره کېږي. چې عمر د چا سیوا شي، هډوکی یې کمزوری شي، بیا ماتېدلو ته هم اسان شي، بینډ کېدلو ته هم اسان شي. نو یو وجه چې د هغه عمر دی، ایجنګ، د عمر سره تعلق. دویمه وجه سره جنډر، جنس، د سړو په نسبت باندې په زنانو کې ډېر کېږي. د زنانو مختلف قسم مسلې، کمزورۍ نه مخې ته راځي، کله به ماشوم په ګېډه باندې، کله به د هغوی نورې بیماریانې. نو د دې د وجې نه زنانو کې د آستیوپوروسس ډېر زیات سیوا راځي او په سړو کې کم راځي. جنډر سره هم د دې تعلق شته. دریم دی نیوټریشنل ډیفیشنسي. نیوټریشنل ډیفیشنسي مطلب دا دی چې غذایي قلت. ځینې خلک داسې چې د هغو خوراک بیکار دی، صحتمند خوراک نه کوي، د هغوی په خوراک کې بیلنس ډایټ نه وي، هغه څیزونه د هغوی په خوراک کې نه وي کوم چې وجود ته ضرورت دی، کوم چې د بونز د هیلتي بون لپاره لازمي دي، هغه خوراکونه د هغه په خوراک کې نه وي شامل. دغه وجه ده چې د دې انسان هډوکی کمزوری پاتې شي. او د دې مثال به زه تاسو له درکړم چې دا کم تر چولستان د سند ځینې علاقې داسې دي چې هلته خلکو ته خوراکونه په اسانۍ سره نه میلاویږي، هلته غذایي قلت دي، هلته د خوراک کمی. نو د هغو ماشومانو ته که تاسو ګورئ، دا پوښتۍ هم پکې راوتلي او ټول کاږه واږه ډېر زیات خوار ماشومان دي. دا د غذایي قلت
د نیوټریشنل ډیفیشنسي د وجې نه دغه ماشومان کمزوري پاتې شوي او آستیوپوروسس ورته وشي. نو د دې تعلق د خوراک سره هم دی. د کومو خلکو چې خوراک کمزوری دی، خوراک یې بیکاره دی، نو هغوی ته آستیوپوروسس کېږي. او څلورمه بله غټه وجه چې ده هغه لایف سټایل. لایف سټایل داسې دی چې لکه مثال یو کس دی هغه اکسرسایز نه کوي، هغه گیم نه کوي، د دې انسان اړوکې به کمزوری بنسبت د هغه چا چې هغه ریګولر اکسرسایز کوي، هغه گیم کوي، سپورټس کوي. تاسو د سپورټسمین اړوکې ته وګورئ څومره مضبوط اړوکې ده. نو د دې آستیوپوروسس تعلق د لایف سټایل سره هم دی چې د انسان خپل ژوند څنګه تیروي، د اکسرسایز کوي که نه کوي، د خوراک څنګه دی، د نور ته کیني که نه. ځینې علاقې داسې دي چې په هغه کې د نور کمی ټول عمر پکې سوری. د هغه خلکو اړوکې هم کمزوري چې په کومو علاقو کې نور کم راځي، نو د هغه خلکو اړوکې کمزوري ځکه چې هغوی ته ډایرکټلی ویټامین ډي کمی راځي. نو چې ویټامین ډي کمی راغلی اړوکې کمزوري شو، ډینسټي کمزوري شو. نو د لایف سټایل سره هم تعلق دی. د دې وجوهاتو په وجه باندې انسان ته آستیوپوروسس کېږي، اړوکې کمزوري ورته مخې ته راځي. اوس انسان له داسې څه پکار دي چې هغه وایي چې یاره زه داسې څه احتیاط وکړم چې ما ته د آستیوپوروسس نه کېږي، ما ته چېرته اړوکې کمزوري مخې ته رانه شي. داسې څه کول ما له پکار دي. دوه طریقې درته درښیم. یو اهم خبره دا ده چې تاسو به ریګولر اکسرسایز کوئ. دا خبره ډیره زیاته لازمي ده. ریګولر اکسرسایز، ورزش، سپورټس، گیم. کم خلک تاسو ته ما ویل چې هغه ریګولر اکسرسایز کوي، ورزش کوي، دا خلک صحتمند دي، دا جسماني هم صحتمند دي او دا دماغي هم صحتمند دي. نو د یو سترانګ او هیلتي بون دپاره چې یو سړی دا غواړي چې ما ته د اړوکې کمزوري رانه شي، آستیوپوروسس راته ونه شي، نو د دې لپاره اکسرسایز ډېر زیات لازمي دی. دی د گیم شروع کړي، دی د اکسرسایز شروع کړي. او په دغه اکسرسایز کې مختلف قسم اکسرسایز، واکینګ شته، رننګ شته، کرکټ دی کوي، فوټبال دی کوي، والیبال دی کوي، کبډي دی کوي، هاکي دی کوي، هر قسم گیم چې دی. خو دا اکسرسایز د اړوکې د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دی. نو یو خبره اکسرسایز شروع، او دویم چې دی نو هغه دی بیلنس ډایټ. بیلنس ډایټ مطلب دا دی چې دی د صحتمند خوراک، متوازن غذا، هغه خوراک دی کوي چې په هغه کې کیلشیم پکې، ویټامنز پکې، مینرلز پکې، آیرن پکې. مطلب دا دی چې دی هغه خوراک کوي کم خوراک چې د وجود ته ضرورت دی. که هغه خوراک دته ملاوېدو د اړوکې د ټول وجود به صحتمند دي. ښه دا دوه خو ما تاسو ته وویل چې اکسرسایز او بیلنس ډایټ د دې خبرو خیال چې څوک ساتي چې یو سړی اکسرسایز کوي، یو سړی د خپل ډایټ خیال ساتي، دې انسان ته ډېر زیات کم چانس دی چې آستیوپوروسس د اړوکو دا کمزوري ورته مخې ته راشي. دا خو د مخکې نه احتیاطي تدابیر. اوس خدا نه خواسته هغه انسان چې دته آستیوپوروسس شوی دی، د اړوکې کمزوري ورته راغلی ده، دله څه احتیاطي تدابیر پکار دي. یعنې مطلب دا چې داسې انسان چې د هغه اړوکې کمزوری شوی دی، ډینسټي ختمه شوې ده، په مینس کې ډډ دي، داسې انسان له پکار دا دي چې یو خو دی وزن ډېر زیات نه اوچتوي. د برداشت نه زیات وزن که دی اوچتوي نو آلریډي اړوکی د ده کمزوری دی، غټ چانس دا دی چې د اړوکی مات شي. دویم احتیاط دی کوي دی چې کله د ځمکې نه مثال وزن اوچتوي نو دا به ډېر زیات وزن نه اوچتوي، ځکه که دی د خپل برداشت نه ډېر زیات وزن د ځمکې نه راوچتوي، دته د ملا مسلې راتللی شي، بیا په ملا کې دردونه او دی به د مسلو شکاري. دریم د ده دپاره یو احتیاط دا پکار دی چې لکه مثال په غیر هموار علاقو کې دی نه ګرځي، دی د غرونو ته، خوړونو ته، خټانو ته، په داسې علاقو کې دی نه ګرځي، ځکه چې آلریډي د ده اړوکی کمزوری دی، دته آستیوپوروسس شوی دی. که په داسې علاقو کې دا وخیږي، پرېوځي، نو د دې انسان د اړوکې د ماتېدلو غټه خطره ده. بله خبره ده چې دی د چلانګ لګانې سے پرهیز، دی د دنګونه نه وي. دا د دغه چا ځان نه سموي کوم خلک چې صحتمند دی، چې اوس دی د غټ ځینه ټوپ وایي نو د ده خو اړوکی کمزوری دی، د اړوکې ماتېدلی شي. د دې نه علاوه دی د خپل پیزار، د خپل شوز خیال وساتي چې دی کم چپلې، کم بوټان، کم څپلۍ په خپل کوي نو چې هغه مضبوط وي، هغه داسې نه چې هغه خوږي، هسې نه چې کش هغه ځي ته تللی یو اړوکی مات شوي. او بله اهم خبره دا ده چې دی د امسا لاټي، کوم ته چې اسوا ویلی کېږي، د دې لاټي د امسا استعمال دی لازمي کړي، ځکه چې دا انسان کمزوری دی، که دی چېرته پرېوتو د ده اړوکې ماتېږي بیا به ټول عمر په کټ کې پروت وي او بل انسان ته به محتاج وي. نو د هغه نه ښه خبره دا ده دی د امسا استعمال وکړي او د هغه په سپورټ باندې ګرځي چې دته چېرته نقصان پېښ نه شي. نو که تاسو چېرته د دې ټولو خبرو خیال وساتو بیا به تاسو د غټ نقصان نه بچ شئ.